لا تر اوسه یې ماغزه په قرار نه دي چا چې ما سره وهلی سر په څنګ دی لا په خوب کې په لړزه پرېږدي له کټه چې د چا تر غوږو زما د تورې شرنګ دی بلو مشرانو ښاغلی محمود خان اڅکزی آفتاب احمد خان شیرپاو غلام احمد بلاور افراسیاب خاټک محترم سراج الحق Mia Iftikhar Hussain, our Nuru Garu Mashrano, friends of Afghanistan, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. German Rashi, Galiba Rashi, German Rashi, Afghan Khalekam, Kushalai, Pakistan, Rashi. They are faster than Turda, Margaret Koma, Tadwan Koma, Inshallah, Tadwan, Tadwan, Excuse me, light the camera picture. اول خو منندونکی ما د لارو برو ټولو پښتنو افغانانو چې په ډیر جوش خروش سره د افغانستان د استقلال په نهایمه کلیزه کې نن دلته په اسلام آباد کې ګډون وکړ او همدارنګه ټول د پاکستاني دوستانو بهرنیو دوستانو
چې دلته په ډېر اخلاص سره راغلل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ به سیاست ښکته پورته کېږي، مګر څه شی چې نن شپه وښود هغه دا چې د خلکو ترمنځ مینه، د خلکو ترمنځ اخلاص، د خلکو ترمنځ ورورولي، د لرو پښتنو او غیر پښتنو ټول په مقابل د افغانستان کې د افغانستان د آزادۍ ورځې په مقابل کې کوم د اخلاص مظاهره چې دوی وکړه، دا خپله یو غټ پیغام لیږي. نو پیغام زما نه دی، پیغام اصلا دغلته 2.5 زره کسانو اشتراک وکړ، د دوی دی او د دوی پیغام دا دی چې دوی د دوه ملکونو ترمنځ د ورورۍ فضا غواړي، د امن فضا غواړي، د نزدېکت فضا غواړي، د تګ راتګ فضا غواړي او هغه تاریخي کومې اړیکې چې کومې دي د هغې په اساس یې غواړي.